کامرې لاس کې وي هر وخت د مشهورو سندرغاړو فلمي ستورو اداکارانو او سیاستوالو پسې وي دا خلک دي څوک د بالیوډ مشهوره فلمي ستوري دوی چې هر چیرې ځي دغه کسان ورپسې وي او له دې ستورو نه عکسونه اخلي دوی دا عکسونه ولې اخلي د دې تشه حقیقت څه دی دا مشهور کسان که له کوره وځي بازار ته ځي په موټر کې وي که د ورزش ځای کې وي دغه انځور اخیستونکي هره لحظه له دوی سره وي او د دوی په عکسونو اخیستلو پسې کلک نښتي وي آیا دوی ته همدغه فلمي ستوري پیسې ورکوي عادي عکسونه چې دوی اخلي له $50 در واخله تر $500 پورې دوی عادي عکسونه پلوري که تاسو فکر کړئ کله چې د بالیوډ د کوم مشهور اداکار کوم نوی فلم راځي په دغه وخت کې تاسو به د دې اداکار ډېرې ویډیوګانې داسې وګورئ چې دا مثلا په عامه ځایونو کې وي او خلک له دوی نه چاپېر وي له ده نه عکسونه اخلي دغه عکسونه په سوشل میډیا کې ډېر وایرل کېږي دوی اکثره وخت د مشهورو کسانو شخصي حریم ته داخلیږي له هر ډول قوانینو سرغړونه کوي د یو عکس اخیستلو لپاره آخر په دې عکس کې داسې څه دي چې دوی ورپسې لکه د ماشي غوندې کلک نښتي وي تر څو چې انسان ونه چیچي ارامه نه پاتې کېږي سلامونه ستړي مشئ وخت مو بخیر زلمه زله ته راغلاس وایم راځي نن د هغه انځور اخیستونکو باندې غږیږو چې هر وخت د مشهورو کسانو پسې کلک نښتي وي د دغه مشهورو کسانو پسې ځي له دوی نه په هر ځای کې په هر حال کې عکسونه اخلي او دوی دغه مشهوره کسان تل د تعقیب لاندې نیولي وي دا کسان څوک دي له کومه کېږي په لومړیو کې دغه کار له کوم ځای پیل شو په همدې تړاو باندې غږیږو بله مهمه خبره دا چې په دغه د بحث کې ما بېلابېل مواد له معتبرو سرچینو اخیستي دي تاسې کولی شئ چې دغه سرچینې په کمنټ کې وګورئ په ډسکرپشن کې وګورئ نو راځئ خپل بحث پیل کوو دغه کسانو ته چې هر وخت د مشهورو فلمي ستورو سندرغاړو لوبغاړو او نورو مشهورو کسانو پسې وي دوی ته اصلا پاپاراتزي ویل کېږي دا هغه کسان دي چې کامره په لاس کې د مشهورو کسانو لکه فلمي ستوري سندرغاړو او ورزشکارانو او سیاستوالو پسې په عامو ځایونو کې دوی دغه مشهوره کسان تعقیبوي او د دوی عکسونه اخلي حتی دوی د جاسوسۍ دنده هم ترسره کوي چې په شپو شپو د مشهورو کسانو کورونو شاوخوا کې ګرځي تر څو چې دوی له خپل کوره راووځي او دوی عکس واخلي اصلا د پاپاراتزي کلمه د یو ایټالوي فلم ډیډ وایس ویټا څخه اخیستل شوې ده چې دغه فلم په 1980 کال کې خپور شو په دې فلم کې یو کاریکټر د پاپاراتس په نامه و چې دا به د مشهورو کسانو عکسونه اخیستل او دغه عکسونه به یې په مجلو او ورځپاڼو پلورل دغه کاریکټر ډېر عجیبه و دته یې دا د ماشي کلمه هم کارولې ده په دې خاطر دا چې به کوم ځای ته لاړه د کوم مشهوره نفر عکس به یې اخیسته دا به کلک نښتی و پسې لکه د ماشو غوندې چې تر څو د هغه اکټر نه عکس وانخلي عکسونه وانخلي نو دی په قلاره نه کېناسته د چې به کله هلته عکس واخیسته دغه عکس به بیا راوړه په نورو مجلو باندې به پلوره له هماغه وخته دغه ډول کسان زیات شول د لومړي ځل لپاره بیا همدغه کلمه پاپاراتزي د دې انځور اخیستونکو لپاره وکارول شوه په پښتو کې ورته موږ خاص معدل نه لرو کېدای شي په پښتو کې موږ ورته وایو چې مثلا سیاره کسان ورته وایو دغه کلمه له هماغه وخته دود شوه او دا ډول کسان زیات شول د دوی په اړه بلند ډول داسې ویلی شو چې پاپاراتزي هغه مسلکي او نیمه مسلکي کسان دي چې هدف یې د مشهورو کسانو یا سلیبریټیز له اجازې پرته او په ناڅاپي ډول د عکسونو اخیستل دي دلته په افغانستان کې لا تر اوسه پاپاراتزي نشته کوي هم ډېر کم دي موږ ورته په پښتو کې د سیاره عکاس کلمه کارولی شو پوهېږئ د پاپاراتزي د عکس اخیستلو طریقه کوم ډول ده دوی عکسونه په کوم شکل سره اخلي دوی اکثره مشهورو کسانو سره رابطه نه کوي بلکې په پټو ځایونو کې لکه د جاسوسانو غوندې پټ وي دوی په ساعتونو انتظار کوي تر څو په ناڅاپي ډول عکس واخلي ځینې پاپاراتزي بیا د هغه ځایونو له مسؤلینو سره په اړیکه وي چې مشهوره ستوري هلته ورځي هلته دمه کوي لکه هوټل شو رستوران شو د موټرو پارکینګ شو
او ورته نور ځایونه شول. د پاپاراتزي اصلي ځانګړتیاوې څنګه کولی شي عامه کسان او پاپاراتزي وپېژنو، ځکه ځینې مشهوره ستوري به مینوال هم لري، خو دې کې بیا پاپاراتزي څوک دي او مینوال څوک دي. د دې د پېژندلو لپاره د دوی ځینې لنډې ځانګړتیاوې دي، هغې به لنډ بحث وکړو. پاپاراتزي یا سیاره کسان ځینې ځانګړتیاوې لري. د هغې له جملې لومړۍ ځانګړتیا دا ده چې هغوی د اجازې پرته عکس اخلي. هر فلمي ستوری چې وګوري، مشهوره نفر وګوري، د هغوی نه عکس اخلي. دوی تل له یو چا نه انځور د هغه له اجازې پرته اخلي، که هغه کس په هر حال کې وي دوی ورپسې وي او د هغه له اجازې پرته عکسونه اخلي. دویم، دوی شخصي حریم ته ننوځي. دوی په شهرت پسې دومره کلک نښتي وي چې کوم مشهوره فلمي ستوری، سندرغاړی او یا هم سیاستوال وګوري، نو دوی ځان نشي کنټرولولی. په هر حال کې دوی پسې وي او له دوی نه عکسونه اخلي. دریم، یوازې دوی یوازې او یوازې سوداګریز هدف لري. هدف یې دا وي دوی چې کله دا عکسونه اخلي دا په ویب سایټونو باندې، په مجلو باندې په لوړه بیه باندې پلوري. دوی فقط یوازې سوداګریز هدف لري، خلاص. نور د چا په شخصي حریم پسې نه دي، د هغوی شخصي حریم ته هم داخلیږي، که هغه ته ان سپکاوی کېږي، دوی کیسه کې نه دي. تاسې پوهیږئ پاپاراتزي چې کوم عکسونه اخلي، دوی دغه عکسونه په څو روپۍ خرڅوي. عادي عکسونه چې دوی اخلي له $50 در واخله تر $500 پورې دوی عادي عکسونه پلوري. خو نور عکسونه، هغه عکسونه چې اخیستل یې ستونزمن وي، هغه د انحصار لاندې وي، هغه عکسونه بیا له $1000 واخله تر $10,000 پورې پلوري. واو، دا خو ډېره ښه ګټه ده، ګټه ډېره ښه ده. خو پوهیږئ دومره اسان هم نه ده، ځکه دوی چې کله عکس اخلي داسې د دوی سره ډېر شوي دي چې دوی د مشهورو اکټرانو لخوا وهل هم خوړلي دي، حتی دوی بندي شوي هم دي. دلته ځینې خطرناکه پېښې هم رامنځته شوي دي. په 1990 کال کې د شهزادګۍ ډاینا د مرګ پیښه وه چې یو سیاره کس، یو پاپاراتزي غوښتل چې له ده نه عکس واخلي. شهزادګۍ نه غوښتل چې دا سړی د ته عکس واخلي. هماغه شهزادګۍ په خپل موټر کې کیني او خپل موټر ته سپیډ ورکوي، حرکت کوي، ځي. د پاپاراتزي ورپسې وي، په تعقیب کې وي چې په هر حال کې له دې شهزادګۍ عکسونه واخلي. هماغه شهزادګۍ د خپل موټر سرعت نور هم زیاتوي او دغه د موټر ډېر سرعت د دې لامل کېږي چې دا حادثه وکړي او هملته خپل ژوند د لاسه ورکړي. د ځینو مشهوره ستورو په لاسونو دوی وهل هم خوړلي دي، دوی حتی زندان هم کتلی دی. نو د دې دغه پیسې ګټل دومره اسان نه دي چې هر څوک دې مثلا په مشهوره فلمي ستورو پسې، ورزشکارانو پسې، سیاستوالو پسې وګرځي او د دوی دغه عکسونه د واخلي بیا دې وپلوري، ځکه ننګونې لري. پوهیږئ یوه ډله داسې سیاره کسان هم شته چې د اکثره مشهورو فلمي ستورو لخوا ورته ځانګړی معاش ورکول کېږي. دا خبره ډېره جالبه ده. که تاسې فکر کړئ کله چې د بالیوډ د کوم مشهور اداکار کوم نوی فلم راځي، په دغه وخت کې تاسې به د دې اداکار ډېرې ویډیوګانې داسې وګورئ چې دا مثلا په عامه ځایونو کې وي او خلک له دوی نه چاپېر وي، له ده نه عکسونه اخلي. دغه عکسونه په سوشل میډیا کې ډېر وایرل کېږي. پوهیږئ همدغه فلمي اداکاران دي د فلم د پروموشن لپاره په دغه وخت کې دوی ته معاش ورکوي. دوی خپل کسان وي، دوی خپله پیسې ورکوي ورته چې تر څو راشي د دوی نه عکسونه واخلي، هلته د فلم پروموشن دپاره یوه غوغا جوړه شي. ځکه دغه نړۍ چې دا ټول په غوغا پسې ګرځي، یوه غوغا ګوري چې په کوم ځای کې مثلا کومه موضوع ډېره ګرمه ده. دوی دغه د فلم ساړه موضوعات په دې ډول سره ګرم کړي. دغه موضوعات ګرم کړي، هماغه چې بیا د دوی فلم ښه بزنس کوي. تاسې دغه ویډیو وګورئ. دا ویډیو ډېره ښه بیلګه ده د بالیوډ یو مشهور اداکار چې ځینې پاپاراتزي ترې راتاو دي، له ده نه عکسونه اخلي. دا دلته خپلو ګاډانو ته وایي چې دا کسان زموږ خپل دي او که نور دي. تاسې دې دا خبرې واورئ. ګورئ، که موږ ژورنالیستیکو اصولو ته دا واړو، دا پاپاراتزي چې کوم کار ترسره کوي دا بیخي غیر مسلکي دی. غیر مسلکي په دې دی چې موږ صحیح ده په عامه ځایونو کې موږ حق لرو چې انځور واخلو، خو شخصي حریم ته به نه داخلیږو.
خو پاپاراتزي څه کوي؟ پاپاراتزي عموما شخصي حریم ته داخلي. ما مخکې یادونه وکړه په خپلو خبرو کې چې دوی لکه د ماشو غوندې کلک نښتې وي چې تر څو تا ونه چیچي دوی په ارامه نه پاتې کېږي. دوی هم همدغسې هر وخت چې یو مشهوره فلمي ستوری ګوري نو دی ورپسې وي. بس دا ونه زموږ د دې ونې خپرونه په دې لجه دا مو خوښه شوې وي. تر بیا چې زه ځل مزال ستاسې په خدمت کې حاضرېږم تاسې په لوی بخښونکي خدای سپارم. هیره دې نه وي چې د وایس آف فیکټ چینل له سره سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ او ویډیو تر نورو ملګرو پورې ورسوئ. تر بیا ښې چارې ښه وخت. د الله په امان.